رښتیا ژوند تېرېږي. وارنو پلان وسنګو خدای او سکول وای که پرېښیم. السلام علیکم. وعلیکم سلام مدن خان څنګه پنې چرګه سکه زموږ ښار کې لږې غونډې روپۍ راغلو چې پی ټي آی حکومت ته دا چرګې هم پکې ګرانې خرڅېږي یار. ښار ته څه راوړې هوټل ته بچا خرڅه کړه که ښار کې ویله نه ګڼ والي پیسې به هم درنه کړي او چرګه باندې اوسي. نه مړه داسې کار دی د ښار خلک د کلي په شي وسپېږي مړه ګرانه دی پرې خرڅه کړمه ګیم نه اچوي. دیسي لوټونه به څوک درکړي نو څنګه نه باندې دیسي ولې زه تا ته تو نه کړم مکل ښکارم څه سړي ته ووایه. عمران پسې مې خبر کړه و بله نو هغه څومره وخته ټیک شو. تاسو څنګه چلو کړو؟ تاسو څه خیال و اخلې هغه ځمکه او که نه هلې؟ ولې نه اخلم پرسو چې وي زه هلم زه صحیح ده ډېر. یا لکه دا سړی خو ما ته کلیواله غوندې ښکاري. یا لکه ودرېږه راشه صحیح دی شیخه دا چرګه یې چېرته روانه کړې؟ دا مې ښار ته روانه کړه که لږې پیسې راغلې که یاره کور کې در غریبي د واړه ځاګونه انډې اچوي ونډه خوښې دا ونډه خو د څو ده یاره به د 100 روپو راهم چې 100 روپۍ رالیوکي په دغه ډېر دې خو دا سټ مړاوي دی دا مړه ښه جمدی چرګه وګوره سترګې څنګه ژوند دی وګوره ورته چرګه خو پېژنې که نه ګوره ولې نه پېژنې خو دا سټ یې داسې نه مړه ښه جمدی چرګه ده که پس پاونې او دوه درې هګۍ په یو ځای شي. زه خبره ورسره وکړم دا چرګه څه سکوري شي چې دا ته په 100 روپۍ خرڅوې؟ دا خوا دې خوا چرګه خو نه چې دې په 100 روپۍ خرڅوم دا درې هګۍ په یو ځای شي نو وګوره دوپونه خلک سره جمناسټیک غوندې وایي جمناسټیک هم کوي. چرګې ته ګوره او په یو ټایم درې هګو اچولو ته ګوره د هګۍ داسې اوچت شوی دی چې دونه دروغ ته وې هګۍ تا ته راسې ګپ شپ ښکاري ځکه ته دونه نه یو هګۍ واچوه ځه زما چرګې په ورته ښه شیخه غوسه کېږه مه دې چرګې ته وګوره سره ټیټ کړی دی ما ته خو مړه بیماره ښکاري. دا بیماره نه ده کاکا د ځان نه زیات هوښیار دی دا د کلي چرګه په ښار کې شرمېږي. چرګې رشتو ته ګوره دوی په ما باندې نخرې کوي ښار خلک د کلي خلک ورته ډېر کم ښکاري.